سلامونه دوستانو. نن د یو بل د موټر تیوري درس دی یا تمرین دی په پښتو ژبه کې. نن د موږ د سرعت په اړه هغه څه تمرین کوو، څه پوښتنې جوابوو او خو دلته ټول نه اوله پوښتنه دا ده چې دغه 70 کیلومتر په ساعت دا څه وخت پورې دی؟ وایي چې د زون آخر پورې، بي وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. تاسو دا جواب کامنټ کې ولیکئ. د زون آخر پورې، بي د راتلونکې چاره‌ای پورې. دغه 70 کیلومتر. د زون معنا ته ده که نه چې یو بله اشاره راځي تاسو ته چې وایي چې دا زون خلاص شو. دې ته یو زون وایي، یعنې چې یو بل چاره‌ای راځي، یعنې یو بل لوحه راځي وبښئ چې ته وایي چې زون خلاص شو. معنا یعنې هغه سرعت به نور هغه نه کوي. ډېری بي ویل. صحیح جواب دلته بي ده. په وخت د زون لوحه یوه سپینه لوحه وي چې پاسې لیکلي وي زون. صحیح جواب دلته بي و او ډېری فکر کوم صحیح جواب ورکوم. اوس دلته دغه لوحې وینو. پوښتنه دلته دا ده څه وخت پورې تاسو باید 10 کیلومتر په ساعت لاړ شئ؟ وایي د زون آخر پورې، بي وایي چې د ښار نه وځي، دغه په باو د کوم نه وځي، دغه لوحه راشي چې خط ورباندې تېر وي، دغه سپینه لوحه دلته. او سي وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. بي یا سي. د زون آخر پورې، بي چې د ښار نه وځي، د بابا د کوم نه وځي، سي وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. ډېری اول زونه سي ویل. صحیح جواب دلته ده. هلته خو د زون لوحه ده. وینئ تاسو زون لوحه ده. دا معنا چې یعنې د زون آخر پورې یو بله لوحه باید راشي چې تاسو ته ووایي چې دا زون خلاص شو. صحیح جواب ده چې دغسې سپینه لوحه کله چې د هغه تیزوالي سره وي، سرعت سره وي، د زون هغه لوحې دي، دا باید یو بله راشي ته ولیکي چې زون خلاص شو. چې زون نه وي خلاص شوی، باید تاسو په 10 کې لاړ شئ، 10 نه جګ لاړ نه شئ. اوس وایي دغه لوحه وینو. دغه تیزوالی، دا سرعت څه وخت پورې باید هغه کوو؟ څه وخت پورې 10 کیلومتر په ساعت دی؟ وایي چې د کار آخر پورې، چې د کار خلاص شي، بیا باید تاسو 50 کې لاړ شئ یا جګ لاړ شئ. بي وایي چې راتلونکې چاره‌ای پورې. سي وایي چې د زون آخر پورې. وایي چې د کار آخر پورې 10 کیلومتر په ساعت دی. بي وایي چې د راتلونکې چاره‌ای پورې 10 کیلومتر په ساعت دی. سي وایي چې د زون آخر پورې 10 کیلومتر په ساعت دی.
ډېر خلکو سی ویل خو صحیح جواب دلته بي دی. دا خو د زون لوحه نه ده. هغه لږ مخکې پوښتنې کې چې تاسو وایي که نه د زون لوحه بس یو سپین چرکونجه لوحه وي چې مابینځ کې دېرش لیکلي او پاس یې زون لیکلي وي. دا نورمال لوحه ده. دغسې ګردې لوحې هر وخت راتلونکي چارهیي پورې وي. صحیح جواب دلته بي دی. د زون لوحه هغه وي یعنې لکه داسې چرکونجه لوحه وي او مابینځ کې هغه سرعت لیکلي وي او پاس لیکلي وي په غټ زون. صحیح جواب دلته بي دی. دغسې ګردې لوحې هر وخت یې راتلونکي چارهیي پورې دي. اوس دلته وایي چې د دې چې دغه لوحه ووینئ تاسو باید کم تر کمه 70 کیلومتر په ساعت لاړ شئ. ا وایي هو، بي وایي نه. چې دغه لوحه تاسو ووینئ باید کم تر کمه 70 کیلومتر په ساعت لاړ شئ. ا هو، بي نه. ډېری بي ویل بي صحیح جواب دی. او یا کم ټول اول دي لیکلي مینیمال یعنې کم تر کمه. مینیمال 70 کیلومتر په ساعت یعنې کم تر کمه 70 کیلومتر په ساعت دا په موټروي کې دي په آتو سنل وخت باندې وي. دا د آتو وخت لوحه ده. دلته 90 کیلومتر په ساعت ټول نه جګ باید لاړ شي او ټول نه کم تر کمه سرعت نشته خو وایي چې دومره باید ورو لاړ نه شي چې نور خلک ته مشکل جوړ کړي. یعنې صحیح جواب دلته بي و نه. 70 کیلومتر کم تر کمه باید لاړ نه شي. خو دلته اوس پوښتنه ده چې دغه ته یو جمپ وي نو هغه سړک چې لږ جګ شوی دی دوره کې باید څو لاړ شي. د 100 کیلومتر په دوره کې ډېر په ډېره تللی شي. ا 20 کیلومتر په ساعت، بي 30 کیلومتر په ساعت، سی 50 کیلومتر په ساعت. دلته صحیح جواب بي دی. 30 کیلومتر په ساعت. دلته ډېر تشریح نه دی. دا تنها یو قانون دی چې ځای جګ شوی وي ډېر په ډېره 30 کیلومتر په ساعت تللی شي. ډېری خلک دا د یاد نه وځي چې دلته یو بل سرعت دی خو نه چې ځای جګ شوی وي تاسو ډېر په ډېره 30 کیلومتر په ساعت تللی شئ. دا کارونه به تاسو یعنې هغه نه زده کوئ. زه نه زده کوئ. وایي دې تشریح نشته. ښه وایي چې په ولانډرن کې چې په باد کوم کې نه یعنې په ښار کې نه وي څومره کیلومتر په ساعت ډېر په ډېره تللی شي. ا 70 کیلومتر، بي 90 کیلومتر، سی 120 کیلومتر. موټروي نه ښایي دلته تنها وایي چې ښار کې نه وي. په باد کوم کې نه وي او په ولانډرن کې.
دلته ډېری صحیح جواب ورکړو. دلته 70 کیلومتر په ساعت تللی شي چې باد کم نه وي، یعنې په ښار کې نه وي، بیا دې هر کم سرک وي تاسو 70 کیلومتر په ساعت تللی شي چې هلته مابینځ کې یو هغه وي یا نه، دغه دیواله کم شی یا هغه یو بل شی چې دا سرکونه هغه کوي بیلوي د اوخوا او د خوا چې وي، بیا په آتو وخت باندې بیا هغه 90 کیلومتر په ساعت دی. خو ته دلته لیکلی چې په باد کم کې نه وي، په باد کم کې نه وي بیا 70 کیلومتر په ساعت. او په والونیا کې هغو ځای کې هم فرق لري او په بروسل کې هم فرق لري. بروسل کې فکر کوم 50 کیلومتر په ساعت دی، په والونیا کې فکر کوم 90 کیلومتر په ساعت دی. دلته صحیح جواب او په ولندرن کې او په ښار کې نه یې، په باد کم کې نه یې. خب تاسو وایي دا په باد کم کې دلته لیکلي، په باد کم کې دلته سرعت څو دی؟ A 50، B 70، C 90، D 100. وایي چې هلته ګورئ سرک هغه دی بیل شوی دی، د اوخوا سرک د اوخوا دی، د اوخوا لاره د اوخوا ته ده، تاسو خوا لاره ښي لاسه د اوخوا ته ده، او مابینځ کې یو دیوال بریر دی. دوه سرکونه هم دي څنګ په څنګ. دلته سرعت څو دی؟ خو ښار مابینځ کې په باد کم کې دی، بین د باد کم. سرعت دلته A 50 کیلومتر په ساعت، B 70 کیلومتر په ساعت، C 90 کیلومتر په ساعت یا D 100 کیلومتر په ساعت. بین د باد کم په ښار مابینځ کې. ډېری اول صحیح جواب دی. دلته په ښار مابینځ کې چې یو لوحه نه وي بین د باد کم، چې هلته یو لوحه نه وي چې ته وایي چې دې نه تیز لاړ شه، اجازه نه لرې چې د 50 نه تیز لاړ شئ. چې اوس دلته دغه بریر دی، دیوال دی، دوه هغه دي لینونه دي، دا هېڅ فرق نه لري چې لوحه نه وي درته لیکلي چې 70 لاړ شه، 90 لاړ شه، 100 لاړ شه. په ښار مابینځ کې اجازه نشته. په ښار مابینځ کې هر وخت سرعت چې لوحه نه وي 50 کیلومتر په ساعت دی. په بروسل کې بیا 30 کیلومتر په ساعت دی، چې دا بروسل و بیا 30 کیلومتر په ساعت. ها پوښتنه ده چې دغه لوحې ووینئ تاسو څه کوئ؟ وایي چې تاسو باید خپل هغه ګروپونه چلوند کړئ، هغه لوحې چلوند کړئ، زه اول ښي لاسه ځمه بیا چپ لاسه ځمه. B وایي چې یو وار چې تاو شمه ښي لاسه ته بیا اجازه لرمه چې تیز لاړ شمه. C وایي چې زه مې خپل سرعت هغه کومه جوړومه، یعنې روکېږمه او تیزېږمه چې وګورمه چې یو خطر دی یا نه، یعنې خپل سرعت د هغه ځای سره جوړومه. خب ځینې اول ځینې B ویل، ځینې ډېری C ویل. صحیح جواب دلته C دی. نه پوهېږم ما کې هغه جوابونه غلط تشریح کړه، خو دلته خو واضح خبره ده چې تاسو ښي لاس
او چپ لاس هغه خو نه چلاندوئ پوښتنه مخامخ لاره مخامخ تللې ده خو تنها ستاوه شوې ده دې ته gevaarlijke bochten وایي یعنې چې تنها لږ خطرناکه تاوه شوې ده چپ لاس او ښي لاس چارهیي نه ده پوښتنه هغه باید چلند نه کړي دغه ګروپونه څنګ ته ښي لاس هغه ګروپونه چې ښي لاس ته ځمه یا چپ لاس ته ځمه بي چې وایي چې د اول هغه نه وروسته تیز ځمه د اول هغه تاویدل نه تیز ځمه دا هم صحیح نه دی په دې خاطر ته وینې چې یو بل هغه هم دی یو یو بل بیا هم تاویږي دې ته opeenvolgende gevaarlijke bochten وایي هالنډي کې opeenvolgende gevaarlijke bochten دا کش دلته خو دوه دانې دي خو امکان لري چې درې دانې وي امکان وي چې څلور دانې وي امکان لري چې پنځه دانې وي خو ته نه وایي چې د یو نه ډېر دی پوښتنه د اول هغه نه بوخت نه دی اول څنګ تاویدل نه تاسو باید هغه تیز لاړ نه شئ صحیح جواب سی دی باید خپل سرعت جوړ کړئ چې هغه سره صحیح وي د سټیشن سره مو د لارې سره خب دلته یو دیکان دی تاسو ته وایي چې ودرېږئ چې غواګانې تېرې شي تاسو څه باید وکئ باید مخامخ لاړ شئ هغې ته باید غوږ ونه نیسئ بي لږ ورو شئ خو بیا هم باید مخ ته لاړ شئ سی تاسو باید ودرېږئ یا ډي تاسو باید کوشش کړئ چې څومره زر وتی شئ دومره زر باید ووځئ یعنې یو دیکان خپل حیوانات راباسلي دي په سړک باندې تاسو ته وایي چې ودرېږئ تاسو باید څه وکئ هغې ته غوږ باید ونه نیسئ او همداسې لاړ شئ بي لږ ورو شئ خو بیا مخ ته لاړ شئ سی ودرېږئ یا ډي څومره زر وتی شئ دومره زر ووځئ د هغه نه مخامخ ډېره سی ویل صحیح جواب دی دلته باید ودرېږي دا قانون هم دی بغیر دی چې سړي درنه پوښتنه وکړي چې ودرېږه دا قانون هم دی چې حیوانات روان وي په سړک باندې تاسو باید ودرېږئ چې هغې تیر شي او بیا حرکت وکړئ یعنې سی جواب صحیح و خب و دلته تاسو باید کوم سرعت کې لاړ شئ کوم سرعت ډېر په ډېره هغه اجازه ده تاسو ته تاسو یو نورمال موټر کې ځئ هغه او 1 کیلومتر په ساعت دی یا بي 90 دغلته لوحې دي تاسو په هغه موټر کې دی نورمال موټر کې لکه دغه موټر مخته مو دغسې موټر او یا بي 90 ځینو بي ویل صحیح جواب دلته بي دی ولې بي دی دلته وینې دوه لوحې دي یو 90 او دلته 70 خو د 70 څنګ ته لیکلي چې د 3 نیم ټن ډېر موټر
اویا باید لاړ شي. او نورمال پرسونن آتو یا نورمال پسنجر کار یا داسې همدغه نورمال موټر چې هغه چلوي هغه ډېر په ډېره 3.5 ټنه وي. یعنې دلته چې تاسو نورمال موټر چلوي امکان نه لري چې 3.5 ټن نه ډېر وي. په دې خاطر صحیح جواب 90 کیلومتر په ساعت دی. ښه دلته لیکلي چې بس دلته خپل ایستګاه کې ولاړ دی. تاسو باید څه وکئ؟ وایي چې تاسو باید څومره هغه اجازه شته که نه څومره تیز اجازه شته همدومره باید مخامخ څنګ ته ورته تېر شئ لاړ شئ. بي وایي چې تاسو باید لږ ورو شئ او بیا هغه شئ ونه څنګ ته تېر شئ. اضافي لوحې نشته چې ته نه وایي چې بس ودرېږي. تاسو پوښتنه ده چې باید ورو شئ ورته یو څه یا بي باید ورو نه شئ. لاره شته هلته چپ لاسه تاسو وینئ چې تېر شئ. خو تاسو باید لږ ورو شئ یا نه. وایي ورو شئ، بي وایي نه وایي نه ورو نه شئ باید تیز لاړ شئ، بي وایي چې نه یو څه باید ورو شئ. ډېری بي ویل بي صحیح جواب دی. دا قانون دی په کتابونو کې داسې فکس یې نه دی لیکلی خو ته وایي چې یو خطر وي تاسو باید ورو شئ. دلته چې د بس راوځي امکان لري چې یو خطر جوړ کړي پرې تاسو باید یو څه ورو شئ. وایي دلته وینو چې یو آتو وخت دی خو په ښار مابینځ کې په باد کوم کې دی. دلته اوس 100 کیلومتر په ساعت تللی شي. 50 بي اویا یا سي 90. دلته وینئ د آتو وخت لاره ده. اوس دلته 100 کیلومتر په ساعت اجازه لرئ. خب دلته جواب 50 دی. صحیح ده آت وخت دی خو بیا هم په باد کوم کې دی. په باد کوم کې لکه ما ویل هغه په څو پوښتنې مخکې په باد کوم کې چې اضافه د هغه د تیزوالي لوحه نه وي تاسو باید 50 کیلومتر په ساعت لاړ شئ. فکر کوم هغه تیره پوښتنه څوک وه که نه هغه هم دغه ځای و صرف زده نه یم خو فکر کوم هغه هم دا ځای و. دلته په اجازه نه لرئ چې تیز لاړ شئ. صحیح ده چې آتو وخت دی خو په باد کوم کې دی. دلته یو بله لوحه نشته چې لیکلي دي تاسو اویا لاړ شئ 90 لاړ شئ. پروخ دلته صحیح جواب ا دی 50 کیلومتر په ساعت.
خو به څه وخت پوښتنه وې څه وخت اجازه لرئ چې د هغه نه د ماکسیمم هغه toegelaten یعنی هغه ټول نه ډېر تیزوالی څنګه وایم د هغې نه ډېر لاړ شئ په لوحو باندې لیکلي دي 50 کیلومتر په ساعت څه وخت اجازه لرئ چې 50 کیلومتر په ساعت نه ډېر لاړ شئ ته یو لوحه ده چې لیکلي 50 کیلو مثال مې درکړو داسې دا پوښتنه هسې نه ده خو هلته یو لوحه ده چې 50 کیلومتر په ساعت لاړ شئ څه وخت دونه ډېر لاړ شئ څه وخت اجازه لرئ چې دونه ډېر لاړ شئ او وایي چې تاسو یو خطر وي یا یو شی مو وایي چې یو خطر وي بي وایي چې هغه وي یو څوک غواړي مخکې یو څوک غواړي مخکې شئ سی وایي چې هېڅکله د خطر سره مې نظر دا دی چې یعنې کور کې یو هغه دی کور کې مثال یو مشکل دی یا تاسو سره یو څوک ناست دی هغه دی ضعف شو یا داسې څه وخت اجازه لرئ چې د 50 کیلومتر په ساعت نه ډېر لاړ شئ یا څه وخت د ماکسیمال toegelaten نه اجازه لرئ چې تیز لاړ شئ هغه خطر مثال لکه یو څوک ضعف وي تاسو سره که نه هغه به شفاخانې ته یوسئ بي وایي چې یو څوک نه غواړي مخکې شئ سی وایي چې هېڅکله صحیح جواب دلته سی دی هېڅکله ځینو وویل صحیح دی چې تاسو سره یو مشکل وي که نه یا خطر وي هغه دا باید حل کړي خو چې تیز ځئ نور خلک هم په خطر کې اچوئ په دغه خاطر دی وایي چې اجازه نه لرئ چې دغه 50 کیلومتر نه تیز لاړ شئ بي خو صحیح جواب بیخي نه دی که نه خو بیا هم که نه صحیح جواب سی دی نه دی یعنې په خطر کې هم چې څوک مشکل لري هسې تاسو سره یا په کور کې څه مشکل وي اجازه نه لرئ چې د هغه تیزوالی چې ته ویلی دی د هغو نه تیز لاړ شئ صحیح جواب دلته سی دی